د نړۍ د نامتو لیکوالو په سرلارو کې د هوګو نوم هم د یادولو وړ دی. د اکثرو هیوادونو په تعلیمي نصابونو کې د دې ستر لیکوال نوم او ادبي هڅو ته ځای ورکړل شوی. نو له همدې کبله په نړۍ کې داسې لوستي خلک ډیر کم دي چې د نوموړي له نامه سره د آشنا نه وي. په دې ویډیو کې به تاسو د فرانسې هیواد د همدې ستر لیکوال په اړه لا ډیر پوه شئ. هوګو په 19مه زېږدیزه پیړۍ کې په ځانګړې توګه د فرانسې او په کل کې د ټولې نړۍ نامتو لیکوال او شاعر دی. د نوموړي بشپړ نوم ویکټور هوګو دی. د ستر لیکوال په 1802 زېږدیز کال کې د فرانسې هیواد په بیزانسن سیمه کې د نړۍ ته سترګې پرانیستلې. ویل کېږي چې نوموړی ډیر کمزوری ماشوم و، نو اکثرو خلکو هیله نه لرله چې هوګو دې ژوندی پاتې شي، مګر د خلکو د وړاندوینې برعکس هغه ژوندی پاتې شو او یو ستر لیکوال ترې جوړ شو. لومړنۍ زده کړې یې په پاریس کې وکړې. له یو څه مودې وروسته یې په شعر، لاتیني ژبه او ریاضي کې ښه نوم وویست. هوګو خپله شاعري د مکتب په دوره کې پیل کړې وه، تر دې چې شاعري یې په ښوونځي کې مډال هم وګاټه. په همدې وخت کې ورته د فرانسې بل نوموتی لیکوال شاتوبریان د عالي ماشوم لقب ورکړ. د هوګو شعري ټولګه په 19 کلنۍ کې چاپ شوه چې خلکو یې ښه هرکلی وکړ. په 21 کلنۍ کې د فرانسې پاچا لخوا پر دندې وګمارل شو او 2000 فرانکه یې معاش و. په هغه وخت کې دا ډېرې پیسې وي. په همدې توګه هوګو سیاسي لوبې ته هم ورودانګل. له دې کبله یې په ژوند کې ډېرې لوړې ژورې هم ولیدې. هوګو په 1815 زېږدیز کال کې ناروغ شو. ډېر خلک به یې پوښتنې ته ورتلل چې په پای کې د همدې کال د مۍ په 20 نیټه د 83 کالو په عمر ومړ. په خپله یې وصیت کړی و چې له خپل دولت څخه 50,000 فرانکه بېوزلانو ته بخم. زما جسد دې د فقیرانو په تابوت کې هدیرې ته ورسول شي. د کلیسا له دعا او بخښنې بیزاره یم. غواړم خلک راته دعا وکړي. پر خدای بشپړ ایمان لرم. دا هغه وصیت و چې هوګو له مړینې وړاندې کړی و. د هوګو ځینې مهمې ویناوې: ژوند ریاضي ده، ښېګڼې جمع کړئ، شخړې منفي کړئ، خوښي ضرب کړئ، دردونه تقسیم کړئ، د نفرت جذر وباسئ او عشق پر توان لوړ کړئ. احتیاط د پوهانو لومړنی شرط دی. هر ښوونځی چې مو پرانست د زندان یو ور مو وتاړه. حیوانات له دې امله نیکمرغه دي چې دوزخ ته نه ځي. ناکام خلک انرژي نه بلکې هوډ او اراده نه لري. بدچانسه سړی هغه دی چې پر خپلو وړتیاو باور ونه لري. ادبیات د تمدن راز او شعر د پټو هیلو سرچینه ده. تنبلي 2 اولادونه لري. زوی یې غل او لور یې لوږه نومیږي. له هغه چا سره مینه وکړه چې ستا د مینې وړ وي، نه د مینې وږی، ځکه چې د مینې وږی یوه ورځ مړیږي. اوس ووایئ چې د هوګو له ژونده تاسو څه زده کړل او کومه وینا یې تاسو ته په زړه پورې وه. خپل نظر په کمنټ کې ولیکئ. د لا ډیرو په زړه پورو معلوماتي او علمي ویډیوګانو لپاره کتابتون چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې د بیل تڼۍ هم کېکاږئ ترڅو زموږ هره ویډیو تر تاسو در ورسیږي.